تصور دی چې تاریخ ولیکل شو خبره ختمه شوه که نه. خو ادب تاریخونه خو داسې دي چې دغه داسې دی چې څومره مواد پیدا کېږي په ادب تاریخ کې نوي مواد پیدا کېږي، مثلا نوي ادبي متون پیدا کېږي، مثلا او حتی داسې چې ستا زاویه بدلېږي، ته د کومې زاویې نه ګورې. اوس دا پښتو کې ادبیات تاریخونه چې لیکل شوي مثلا روحي دغه لیکل شوی دی که نه، د روحي ادب د نواز طاهر یا د هیوادمل صاحب هغه دی یا د رښتین صاحب هغه دی، ته وګوره زاویې بدلې دي. نو چې کله نظریې بدلېږي، وخت بدلېږي، د وخت سره نوې نظریې رامنځته کېږي. او یا دا دی چې د پخوانو شاعرانو په باره کې او پخوا نوي متون پیدا کېږي، نو دا امکان شته چې موږ نوي نوي ادبي تاریخونه ولیکو. په دې باندې پای ته نه رسېږي، څرنګه چې د حبیب صاحب د ادبیاتو په تاریخ باندې خبره پای ته ونه رسېدله، نو دا ممکنه ده چې نور ادبي تاریخونه ولیکو. یو دا په یاد ساتل پکار دي. دویمه خبره مهمه ده چې ادب تاریخ په خپله د عمومي تاریخ یوه برخه ده. یعنی داسې وګڼئ چې ادب تاریخ کې د نورو تاریخونو سره فرق لري، صرف د موضوع او هغه څه شی هغه ډګر چې دی د هغې په اساس لري. نور چې دی سیاسي تاریخونه سیاسي تحولاتو باندې بحث کوي، دینی تاریخونه په دین کې د راغلو نوو لیکل شوي تفاسیرو او ډلو، مثلا په دې مثلا د فلسفې تاریخ په فلسفه باندې بحث کوي، ادبیات تاریخ په ادبیاتو باندې بحث کوي. یعنی فرق نه لري که نه. عموما په میتودولوژي کې ډېر دی ورته یې سره. او یو شی په پام کې لرل پکار دی چې یعنی د تاریخ نه تاسې راواخلئ د مادي او د معنوي فرهنګ یو بسر یې نه پاتې کېږي. هر لوی وړوکی څیز د تاریخ برخه ده، په هغې باندې بحث کول. یعنی یو ډېر لوی وړوکی مادي څیز یا وړوکی معنوي تحول هم د تاریخ برخه هغې نه پاتې کېږي. زمونږ استاد دا البته د سیاسي تاریخونو په باره کې ډېر ده چې د پخواني تاریخونه زمونږ لیکل شوي دي، هغه ډېر درباري تاریخونه دي. یو یو مورخ د دې دپاره ګمارلی دی چې د تیر سلطنت په دغه باندې پوه شي چې کمې غلطۍ هغوی کړې وي، کم مثبت اړخونه لرل، یا د دې دپاره ټاکلي چې د خپل ځان تاریخ په ولیکي چې بیا آینده زمانه کې هم ژوندی پاتې شي او خلک یې صفت وکړي که نه. نو په دې خاطر هغه چې درباري تاریخونه عموما د دربارونو او سیاسي تحولاتو باندې بحث کړی دی. اوس په نوي جهان کې میتودولوژي دا ده چې روکیا خبره دا ده چې ټول د ماشوم نه واخله تر ښځې او تر سړي او تر هر چا پورې د انسان د تاریخ په ارتقا کې په تحول کې لاس لرلی دی. په دې خاطر دا ټولې طبقې، که د هرې طبقې شخص دی، که کارګر دی، که ماشوم دی، که سړی دی، که هر څوک دی او هر شی دی، د هغې په تحول باندې باید بحث وشي که نه. نو په دې خاطر اوس د تیرو تاریخونو پر خلاف چې یوازې سیاسي تاریخونه به اوس مثلا د ښکنځلو تاریخ هم لیکل کېږي، د خیرو تاریخ هم لیکل کېدی شي. چې مثلا حتی دغه ما لیدلي د ډاکټر مبارک علي په منځنیو پیړیو کې فرانسویانو دغه دپاره کم ډول وسایل استعمالول، خوراک دپاره خوراک یې په کم طرز کو که نه. دا د مغول دربار هغه باندې لیکلی دی، د ښځو په دغه باندې لیکلی دی. یعنې هره طبقه او هر څیز، او دا د تاریخ یو جامعیت ښیي. او موږ چې تر څو د تیر جهان موږ خو صرف احمدشاه بابا پیژنو او مثلا میرویس نیکه پیژنو، یو څو د نړۍ مقدوني اسکندر پیژنو. نه، ښه تاریخ هغه دی چې موږ ته د پخواني دنیا ټول دغه وښیي چې ولایت پر پخواني سړي دغه شان دي ژوند کوو، انسانانو داسې ژوند کوو. موږ هله بیا د هغې په اساس باندې په دې پوهېږو چې ولا انسان ارتقا څه ډول کړې ده، غلطۍ کمې کړي دي، مثلا په دې ټولو مسایلو باندې پوهېږو. ادبي تاریخ هم همدغه شان، مثلا سیاسي تاریخ داسې دی چې ادبي دورې ټاکي که نه. مثلا ډبرپیر دی، قبل میلاد دوره ده، هغه بیا ډبرپیر باندې ویشل شوی دی، بیا د مسو په دغه باندې ویشل شوی دی، برونزو ویشل شوی دی، او د اوسپنې دوره، په بېلابېلو دوره د بېلابېلو معیارونو په اساس باندې دغه شوی دی. مثلا د فکري لحاظ باندې د اسطورو دوره، د فکر یا د فلسفې دوره، صحیح شوله. او همدغه شانتې نور د خط له پلوه وګوره، د وسایلو له پلوه وګوره، د مادي فرهنګ له پلوه وګوره، ډبرپیر، زراعتي انقلاب مثلا، دغه شانتې نور. نو په دې اساس باندې د بېلابېلو معیارونو په اساس باندې سیاسي تاریخونو د بشر په ارتقا په دې باندې بحث کړی دی. نو موږ هم کولی شو چې د ادبیاتو د تحول باندې د دغې زاویې نه بحث وکړو. حتی یو څوک مثلا یو تاریخ لیکلی شي په پښتو کې د غزل د ارتقا په باره کې لیکل کېدی شي که نه. البته دا به یوازې د یو ژانر په باره کې به د یوې ژبې ټول ادبیاتو تحول به په کلي شکل نه راپېژني، خو د یو ژانر تحول به راپېژني. او دې باندې مقاله هم حتی لیکل کېدی شي که څوک تاسو غواړئ چې په پښتو کې غزل څه ډول ارتقا کړې ده که نه، په معنوي لحاظ باندې، په فورمي لحاظ باندې. نو دا هم یو بحث دی. په ادبي تاریخ کې لکه د نورو غوندې مهم څیز یو دو شیان دي.
مثلا عموما په خوا به چې د په شلمه پیړۍ نه په خوا په 19مه پیړۍ کې چې کوم تاریخونه لیکل کېدل هغه بل عموم دغه په باره کې د موضوعاتو په باره کې وکنه یا مثلا تذکری لیکل کېدل نو یو شاعر به راخصل کېده بیا به دغه شرایط او زمان مشخص کېده چې په دغه شرایط باندې په دغه فورمالیزم به د څه وکړل ویل چې د دغه تنیانو خبره ده کته دروف خبره ده ویل چې دا تاریخونه چې اوس پورې لیکل شوي د ادبیات تاریخونه نه دي د اجتماع تاریخونه دي یعنی مونږ وایو ادبیات د جامعې د پاره یا وایو ادبیات یا په ادبیات باندې فوکس کوو یا د په جامعې باندې فوکس کوو وایو چې ولا په جامعې کې دغه ادبي دغه تحول راغلی په دې خاطر هغه چې د جامعې یا د ټولنې تحول دی نو کوم موږ غواړو چې د ادبیاتو په تاریخ باندې بحث کوو باید د ادبیاتو په فورم په تحول باندې بحث وکړو او په پښتو کې دا ډیر کم پیدا کیږي د څه تاریخونه کنه دغه د نو استایر هغه دی خو هغه مشکل دی چې هغه دوري نه لري او دوري اساسي شرط دی کنه دغه هغه دی بیا د هیوادمل صاحب هغه تر ټولو بهترین تاریخ دی په پښتو ادبیاتو کې خو هغه د دې چې هغه د لپاره فورم دویم سیز دی لومړنی سیز معنوي او محتوي تحول دی کنه هغه په پام کې نیولې دی نو په دې خاطر باندې دا د چې په خپل لکه استاد چې ویلي په خپل په ادبیاتو کې کوم تحول راغلی دی نو دغه تحول الا دغه کیږي مثلا مرئی کیږي یا د درک ور کیږي چې دا په یو دوره کې مطالعه شي یعنی دغه تحول باید په دورو وویشل شي لکه نور تاریخونه چې سیاسي تاریخ وي قبل تاریخ وي چې څرنګه سیاسي تحولات یا نور تحولات یا اجتماعي تحولات په دورو باندې وشي په کار د دا هم په دورو باندې وویشل شي په دې خاطر باندې مونږ کولای شو که نوی مواتر راسو یا نور د پښتو تاریخي یا مثلا د اوسنی د پښتو ادبیات مونږ کولای شو چې د دریو دورو په ځای په څو دورو باندې وویشو په هغه صورت کې چې زمونږ دلایل او توجیهات د ادبیاتو تاریخ د میتودولوژي په اساس باندې برابر وي یعنی توجیه کوي چې دا خبره صحیح ده مونږ کولای شو چې دا شل کال چې دا دلته ادبیات ایجادیدل دا د پخوانو ادبیاتونه مختلف وو کوم مثلا دلیل ملره په هغه صورت کې کنه نو مثلا په ادبیاتو مونږ ویل چې د پښتو ادبیاتو د تحول لپاره د ادبیاتو تحول لپاره یو شی ډیر ضروري دی چې هغه دوري دي چې په دورو باندې وویشل شي لکه ډبر پیر او سیاسي تاریخونه کې چې دی کنه په ادبي تاریخونه کې نشته پښتو ادبیاتو کې هم د بیلابیلو معیارونو استفاده شوی مثلا دغه معیارونه ریښتین صاحب چې کوم تاریخ لیکلی هغه معاصره دوره امیر شیر علي خان نه پیل کړی کنه نو هغه وایي چې نظامی بولې پښتو شولې نو که اوس موږ تاسو د ادبیاتو تاریخ د میتودولوژي د زاویې نه وګورو د دې نقص دا دی چې اصلا د نظامی بولې وي د جاج استاد خبره دغه سره څه کنه د ادبیاتو سره څه صحیح ده یا د حبیبي صاحب دی هغه ژبپوهنه په ورګډه کړې ده نو د ژبپوهنې د ادبیاتو سره څه صحیح شو نه نو په دې خاطر باندې هغه دغه شان نواقص لري نه نو په کار چې په خپل په ادبیاتو کې کوم تحول راغلی دی په هغه باندې فوکس وشي چې مثلا په ادبیاتو کې دا تحول راغلی تذکری او د ادبیاتو تاریخ فرق کنه نو دا چې د استاد ویل چې د پخبا د سوی دغه چې د هیوادمل صاحب هغه په څه شي باندې خو ادبي تاریخ دی په دې خ تاریخ دی چې داغه د پاره تر ټولو مهمه موضوع چې د چاغه ډیره جوته کړي متبارزه کړي داغه ادبي تحول دی صحیح ده مثلا هغه تاسو لرغونی دوره چې هغه وی شي وای په سکم دورو په د مقاومت ادبیات وای کنه مثلا د ملي ازادي ادبیات حکایتي ادبیات عرفاني سرک په ادبیاتو کې او مثلا دا شان د نوي ژانرونو راتګ په ادبیاتو کې دا ټول ادبي شیان دي او به ضمنن په دې غږیدلې دي چې دغه ادبي تحول کې د کم شاعرانو د لیکوالو لاس دی نو دا د تذکری سره د ادبي تاریخ جوت فرق دی چې کته مثلا اشخاص متبارز کی او پیخي پټ کی او د پیخو کرونولوژیک تحول پټ کی او مثلا پیخي په اجتماعي شکل باندې روان خلی مطلب تا تذکره لیکلی دا کنه موږ وینو ادبي تاریخونه ډیر تذکره دي د یو شاعر بایوګرافي راوخلی او هغه تذکری ادب تاریخ دا دی چې ضمنن مثلا تکولې چې ښکارندوی هغه باندې وګږي چې دا چیرته اکبر زمینداوري چې دا څوک دی خو دا اکبر زمینداوري په دغه د ادبیاتو د ادب تاریخ د پښتو ادب تاریخ په دغه سین کې د اکبر زمینداوري کم نقش دی دغه سین باید مطالعه شي کنه په دې خاطر باندې هیوادمل صاحب هغه ځامي ده د ادبیاتو تاریخ په بدلون کې په دورو کې یو بل شی مهم دی چې یو مرحلي دي کنه موږ مثلا لوی تحول هغه په دوره باندې راځي یو لوی اپیستمیک تحول مثلا که په سیاسي تاریخ کې تاسو وګورئ د دغه نه د ډبر پیر زراعت تک دا ډیر لوی تحول دی د انسان بشر په تاریخ کې مثلا د خطي دغه نه مطبعې ته د مطبعې نه انټرنیټ دا ډیر لوی تحول دی خو ضمناً واړه تحولات چې دي هغه تحولات په ادبیاتو په تاریخ کې د مرحلو په شکل باندې راځي موږ مثلا زموږ اساس دویمه ادبي دوره څو مرحلې لري کنه روحانیان دي خوشحال دي
حمید دی مثلا رحمان بابا دی دغه پلوین دی حمید دی کنه دا واړه تحولات او بل د چې کله یو دوره تغییر کوي یو بل شی دا پام کې لرل پکار دي چې دا شپه نه بدلیږي مثلا د سړي کې 4 سال سترګې غړي په یو بل دوره کې کنه دغه تحولات چې په اجتماعي تاریخ کې راځي که په سیاسي تاریخ کې راځي که په ادبي په سیاسي تاریخ کې نه خو په ادبي تاریخ کې تحولات رو راځي چې دلته ګوري یو لوی تحول د دې سره ډیر فرق نو دغه مابین چې د دې دورې او د دې دورې ترمنځ د انتقالي پیر وایي یعنی انتقالي مرحله مثلا د 19مې پیړۍ په اواخر کې په پښتو کې ادبیاتو کې دغه د رضوانی هغه شکرستان افغاني او بهارستان افغاني کنه مثلا د شیخ منشي احمد جان دغه دی یا مثلا دغه گنج پښتو دی دغه شانتي اثار دي چې د زاړه نثر خصوصیتونه لري د نوي نثر خصوصیتونه لري کنه په دې اساس باندې دغه پیر ته چې د دوه دغه ترمنځ راځي د وروته د انتقالي پیر وایي یعنی یو څه د انتقال په حال کې دی یو بل څه باندې بدلیدونکي دی ادبیاتو په تاریخ کې یو دغه موضوع ډیره مهمه ده نو په ټوله کې موږ ویلی شو چې په پښتو کې د تاریخ د میتودولوژي په اساس باندې یعنی کم خلک یعنی هیوادمل سي دا استعداد لري چې ادب تاریخ ولیکي کم خلک په پښتو ادبیاتو کې د دې چې ادب تاریخونه ولیکي تاسو د پښتو ادبیاتو تاریخونو جاج واخلئ چې کم یوې په ښه شکل باندې د نوي میتودولوژي په اساس باندې لیکل شوي دي کنه په هغې کې د موږ په دې بیا په تېره لومړۍ دوره چې لیکلې ده هیوادمل صاحب ډېره ښې ده لیکلې ده هغه ځکه چې هغه د هغې یو علت دی هغه دا دی چې د کمیت له پلوه پخواني لرغوني ادبیات کم دي هغه په اسانه تحلیلیږي هغه ته په اسانه هغې باندې بحث کولی شي خو چې څومره یو دوره غټه د مورخ لپاره هغه یو چیلنج چې هغه مثلا په یو جامع او په یو کل کې وپوهي او مثلا د هغې په اساس باندې بیا وغږېږي نه بل یو ضمنا مې یو دغه کوله یو خبره دا زه نه پوهېږم دا غیر د افغانان ولې په یې لیکي دا غیر یې نه دی که نه غیر دی ری کسره لري یې نه دی غیر مسلم یې نه لري غیر مسلم دی یعنی نه او په پښتو کې د غیر په ځای بالعموم نه کارېږي فکر کوم که یو نیم ځای کې چېرته نه مشکل مثلا دغه چې دا تاسو چې کوم ځای کې ویلې غیر ادبي نه ادبي او نه انساني مثلا ډېر ځایونو کې کارېږي که نه دې ته لږ او بل زرح تا خلک په یې باندې لیکي که نه هغه په توجه چې په اخر کې په هی باندې دغه خلک وو باندې لیکي ګوره دا یو تغییر دی هغه چې دی تغییر د تفعیل په وزن یعنی بدلول یو تغیر دی تغیر بدلون لازمی فعل دی تفاعل په وزن دی دغه تغییر چې په دوی اګانو لیکي په دې خاطر باندې چې یو غیر دی یعنی غیر کېدل تغییر رشه د غیر نه اخیستل شوی دی چې پر دې غیر شي د پخواني نه ناشنا شي هغه کې بیا د چې یو یا شته د غیر یو د تفعیل یا ورغورځي نو ځکه دوه خو خبره ده چې په یو یا کې تلفظي کې زمونږ هغې بالعموم په یو یا باندې لیکي مسؤول دی مسؤول یو د مفعول په وزن دی که نه دا مفعول د مسؤول په وزن دی نو په دې کې یو کله چې موږ یو د مفعول واو دی یو د سوال دا سوال چې کوي د دې واو دی نو ځکه دا په دوه واوونه لیکي اولنی چې حمزه دی حمزه وال واو دی او دویم واو دی که نه نه زه درته یو خبره وکړم دغه چې دی دغه د میتودولوژي زیږنده نه دی دا خصوصیت دا په خپله د هغه ادبیاتو د تحول زیږنده دی مثلا ځینې ادبیات دي پیړۍ په پیړۍ بدلون کړی دي ځینې ادبیاتو دربار په دربار بدلون کړی دی د هغوی دپاره اوس فارسي ادبیات دي دربار په دربار بدل شوي نو د هغې دپاره د دربار مطالعه ضرور ده مثلا دغه زیاتره اروپایي ادبیات چې دي پیړۍ په پیړۍ د نویو خوځښتونو فلسفي او نورو خوځښتونو سره بدل شوي دي د هغوی دپاره پیړۍ دي مثلا رومانتیسیزم مکتب ریالیزم په بل زمونږ اساسي چې دی هغه زمونږ اساسي د ادبیاتو خصوصیت دا دی چې هغه د پیړیو په اساس نه دی او نه د دربار په اساس دی دا دواړه معیارونه نه ګوره یو دغه خبره چې دا کله سړي دپاره صد څه ورته وایي دغه چې دیوال شي که نه دا والله زه دې دا خبره کول پکار دي چې ادبیاتو تاریخ هم د بلې هرې شعبې د هرې برخې غوندې نوي وینې ته ضرورت لري